د پښتونخوا د شادي هالونو او هوټلو د سازمان دا عہدیداران په روجمات د دې د پار راغون شوي چې د حکومت لخوا د لاک ډاون په حق لا دوامدار ورکیدونکو نرمي سرنګه د بندو شادي هالونو د پرانستو د پاره هم ترلاسه کړي. د سازمان صوبایي مشر خالد ایوب ډیون یوسته ویل دوی حیران دي چې نور تمام لاک ډاون ختميږي او شادي هالونه او هوټلې تر اوسه بندې پرتې دي. چې هوټل ریسټورانټس او شادي هال دي نو دوی د پاره دی چې څومره د یوټیلیټي بیلز دي دا د فوري تور باندې ګورنمنت په خپل اون کی او ځکه چې زموږ سره خو د غټي او د لکه څه د ذریعہ نشته چې موږ دا څنګه طریقې سره دا ورکو چې په پیښور کې خصوصا او په صوبه کې عموما څومره خلک دي چې اغي لګیا دي د شادي هالونو د ریسټورانټو او د ګیسټ هاوسز د خرڅولو کوشش کوي خو گاک نشته. یعنی دا بل علمیه ده چې زه خرڅومه او گاک نشته. په 400 کې یو شادي حال چلونکي ولی جان وای دوی تیار دي چې د لاک ډاون نرمېدو لپاره د حکومت ټول شرطونه او SOP منوان اومني او عملي کړي. یو خو هغه چې د هزارو کسانو فنکشنینو هغه ګرانه ده خو که داسې واړه فنکشنینو د هغې د موږ له حکومت اجازت راکړي کسان به موږ کلو کینو یو بل نه به لرې کینو موږ به ډسانفیکټډ بوتس ولګو کم ملمانه چې هلته دننه کېږي د هغوی به د هغې نه ګزارېږي هغې کې به تېرېږي د هغې نه علاوه دننه چې دی نو بیا ماسک به پې امپلیمنټ کړو چې ماسک خامخا واچوي ناسته د روټۍ ده سینیټایزر به استعمالوي ناسته د دننه بیا هغې دپاره هغوی جدا جدا لرې یو بل نه کینولی شو موږ عام طور باندې په ټیبل 10 کسان کینو په داسې حالاتو کې موږ 4 کینو 15 به کینو. حکومت د ګل د ورځې نه په صوبه کې د ضلعو ترمنځ د عامو سورلو د ګاډو چلولو مشروط اجازت هم ورکړی دی. د تیرې اونۍ په وړاندې 4 ورځو کې د لاک ډاون نرمېدو سره د پښتونخوا په بازارونو کې بې کچه ګڼه ولیدل شوه خو په دې ګڼه کې اکثریتي ولس د حکومت لخوا جاري شوي حفاظتي اقداماتو ته تر اوسه سپکاوی وښود. خو شاه فیصل کاکاخیل وایي داسې ښکاري د حکومت نه هیر شوي چې لاک ډاون یې وړاندې په شادي هالونو لګولی و. شادي حال واحد شی دی چې دا ټولو نه مخکې بند شوي دي په دې باندې بین لګېدلې ټولو نه مخکې بند کړي دي او داسې ښکاري لکه سټور کې چې د اوله کم یو شی کېښودی شي نو هغه اخره کې خلک راغلي نو داسې لګي چې شادي حال یې به هم د ټولو نه اخره کې کولاوي د یو شادي حال کرایانې د 1 لاک روپو نه والا 4 لاک روپو پورې دي. دلته کې پیښور کې بیا غټ حالونه شته چې د هغې 7 لاک 8 لاک روپۍ کرایي ده لکه یو حال ته تقریبا د ایډوانس په مت کې چاته 30 لاک روپۍ چاته 25 لاک روپۍ چاته 20 لاک روپۍ داسې حالونه چې 50 لاک روپۍ خلکو ته راغلي وي او دا بالکل هغه پیک سیزن و. تاسو یقین وکړئ چې دغه کوم هفته باندې چې حالونه بند شو دې پسې چې کوم ویک و نو موږ سره په یو حال کې 6 پروګرام و 6 فنکشن و بل حال کې موږ سره 4 فنکشن و دغه شان و پسې هفتو کې نو دا بالکل زموږ هغه پیک سیزن و. حکومت په لاک ډاون کې نرمي په داسې حال کې کړې چې د هیواد د نورو برخو په رنګ په پښتونخوا کې هم د کرونا وبا په خورېدو او د مریضانو شمیره په زیاتېدو ده. ډاکټران او صحي ماهران دا حکومتي او ولسي غیر ذمهواري په راتلونکي کې د لوی تاوان اندېښنه بولي. حمید الله ویو ډیو نیوز پیښور.